کرنه، روانې اوبه او مالداري په هلمند کې هغه څه دي چې د دې ولایت اوسېدونکي ورڅخه د خپل ډوډۍ ترڅنګ د خپلې کورنۍ چلاو هم له همدې لارې کوي، یعنې عاید هم له همدې برخې دی. یعنې دا موږ ډېری هغه څوک یادولی سو چې په هلمند کې میشت دي او ژوند کوي. دوی په کرنه مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کوي. خو د دې برخې د لا ښه کولو لپاره یا مثلا د دې برخې د لا ښه معیاري کولو لپاره څه کول پکار دی؟ اړتیا څه شی ده؟ په همدې تړاو نن موږ په دې خپرونه کې د هلمند د کرنې ریاست له مسؤلینو سره خبرې کوو تر څو په دې اړه هغه معلومات له تاسو سره شریک کړو چې خورا اړین او مهم دي. نن ځانګړې مرکه خپرونه کې د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ مدیر ښاغلی شفیق الله موبین صاحب په همدې خپرونه کې راسره دی. موبین صاحب تا ته ښه راغلاست وایم او که پیل کې وپوښتمه چې ډېری کسان وایي د هلمند 85 سلنه وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دغه سلنه همدومره ده ستاسو د معلوماتو له مخې که نه تر دې هم ډېره ده؟ تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. خوشحاله یو چې کرنې ریاست ته رالاست او زموږ معلومات ټولوئ او ټولو وطنوالو سره نشروئ او شریکوئ یې. ښه راغلاست درته وایو. نو ستاسو د پوښتنې په جواب کې به ووایم څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د هلمند کرنې ریاست پر کرنه باندې د هلمند وګړي پر کرنې باندې ولاړ دي. یعنې د هلمند 15% خلک دا ښکاره خبره ده چې 15% خلک یې په کرنه او مالدارۍ باندې بوخت دي. څرنګه چې موږ په تیوري کې ویلي دي چې د افغانستان لسمه برخه هلمند تشکیلوي. چې دا چې هلمند یې تشکیلوي نو هلمند چې دی خاصه ځمکه لري، کرنې ته جوړ ولایت دی. څنګه چې کرنه پکښې کې زیاته ده نو مالداري طبعا پکښې کې زیاتېږي، ځکه چې کرنه او مالداري د دغه سره مستقیم اړیکې د بل سره مستقیم تړلي اړیکې سره لري. نو ځکه په کرنه سره مالداري هم زیاتېږي. نو 15% وګړي په کرنه بوخت دي. د احصایې د ارقامو له مخې څخه د هلمند نفوس 14,98,480 نفوس لري، چې په دې کې 11,98,104 په کرنه او مالدارۍ بوخت دی. یعنې زیاته برخه په کرنه مالدارۍ بوخت دی، خو 2,99,690 په نورو کارونو باندې، دفتري کارونو باندې، همدارنګه په صنعت باندې، تجارت باندې، دوکاندارۍ باندې، په دې باندې بوخت دی. بالکل. موبین صاحب دا خو تاسې ومنله چې مثلا هلمند یو ښه کرنیز ولایت دی او د کرنې ترڅنګ پکې مالداري هم پراخه ده. ستاسو ریاست یعنې د هلمند کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دې برخه کې لا څه کړي تر څو کرنه او مالداري دواړه پیاوړې شي؟ موږ د کرنې او مالدارۍ لپاره زیات کوښښونه کړي دي. لا یې هم کوو چې د بزګر لاسنیوی وکړو. د مالدارۍ په برخه کې موږ څنګه چې تا پوښتنه وکړله د مالدارۍ د تقویې په برخه کې موږ زیات همکاري د مالدارانو سره کړې ده. د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې مو همکاري ورسره کړې ده، لکه څنګه چې د دوی د ناروغیو د حیواناتو د ناروغیو د تکثیر یعنې ډېروالي په حالت کې موږ دوی سره لاسنیوی کړی دی تر څو پورې چې د دوی مالداري په وخت سره واکسین کړو، دوی ته په وخت سره مرسته ورسوو. دوم موږ چې همکاري ورسره کړې ده د نسل د تولید په برخه کې، یعنې القای مصنوعي په برخه کې چې دا ډېر مهم رول لري پکښې کې. موږ په دې کې همکاري ورسره کړې ده چې د دوی مالداري هغه نسل ورته پیدا سي تر څو پورې لا ښه شیدې ورته وکړي. د دوی دپاره موږ بل په هرې ولسوالۍ کې د هلمند موږ کلینیکونه ورته جوړ کړي دي یو خصوصي سکتور په واسطه سره، خو لیکن د همکار مؤسساتو په واسطه سره موږ دوی ته هغه وسایل او اسباب دوا ټول په واک کې ورته ورکړی ده. نو تر څو پورې چې د مالداران دغه ته کلینیک ته پر وخت باندې رسیدګي وکړي. مخکې کلونه دا شی نه و چې د امارت په راتګ سره دا شی پکښې کې ډېر سوی دی تر څو پورې مالداري لا هم قوي سي. او بل موږ د حیواني خوراکي ویشل دي په ټولو ولسوالیو کې د همکارو مؤسساتو سره په تفاهم باندې موږ مالدارانو ته خوراکه ورته ورکړې تر څو پورې چې د دوی مالداري د دغه څخه تقویت واخلي، همدارنګه مالداري یې وده وکړي. د دوی لاسنیوی په دې برخه کې هم کړی دی. بل د تولید دپاره بازارموندنه ده چې دا ډېر مهم رول لري. که چیرې بازارموندنه پکښې کې نه وي نو د دوی حمایه، د دوی دا ټول شان بیا معنا ځي، ځکه چې دوی اقتصادي نن تمامیږي نو د دوی شوق ځینې ماتېږي. په دې خاطر باندې مو د دوی د تولید لپاره بازارموندنه کړې ده.
موږ په ولسوالیو همدارنګه په مرکز کې د شیدو د انتقال وسایل دوی ته پیدا کړي دي، د دوی په واک کې موټور کړي تر څو پورې د ولسوالیو څخه شیدې راوي شاته را انتقال کړي لښکرګاه شاته. مخکې دوی دا شی نه درلودي، نو دغه همکاري مور سره کړې ده تر څو پورې چې دغه وسایل بل د پروسس لپاره وسایل ورته ورکړي دي تر څو پورې چې د دوی شیدې غوړي د شیدو څخه مثال کوچي پنیر پیروي دا ټول شیان د بل سره دوی د پروسس ماشین په واسطه سره جلا کیږي. همدارنګه دوی په بازار کې خرڅوي، نو بیا دوی څنګه چې تقاضا زیاته دي شي ته نو دوی هم په دغه شی په واک کې ورته ورکوي. بله خبره دا ده که وګورو چې هغه مصنوعي شیان چې جوړ شوي دي د ایران تولید دی بل تولید دی هغه د دې په مقابل کې کښته راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بیاست د دغه هلمند ولایت څخه نور ولایتونو ته د شیدو تولید روان دی، د شیدې بل ولایت ته وړل کېږي. همدارنګه هغه شیان چې پروسس شوي دي نور شیان زنجیلا سره خوراکي مواد زنجیلا سره راغلي دي هغه دغه ځای څخه ایران ته روان دي، پاکستان ته روان دي، چې دې لپاره دغه ډېر ښه بازار موندنه موږ ورته کړې ده په دې برخه کې. اول د حیواني خوراکي د تولید لپاره دا ډېر مهم شی دی چې یو د بل سره تړلي دي. که چیرې خوراکه نه وي نو بره د دوی مالداري نه قوي کېږي، وده نشي کولی. نو موږ خصوصي سکتور ته د خصوصي سکتور مو حمایت مو کړی دی، لاسنیوی مو ورته کړی دی، موقع مو ورته برابري کړې دي تر څو پورې چې دوی د مالدارۍ یو ښه تولید وکړي، د مالدارۍ په فابریکه کې د خوراکي ښه تولید وکړي تر څو پورې د مالدارۍ د خوراکه تولید کې هغه مالداران د دې څخه بساسي مثال برخمن سي دې څخه. نو دغه فابریکې تولید مو حمایت مو کړی دی تر څو پورې چې لا ښه تولید ولري. اول د مالدارانو لپاره د دوی د ځای ترمیم دی، مثال دوی د غوجلو ترمیم دی دا مو ورته کړي په واک کې مو ورته ورکړي تر څو پورې وخت په وخت د دوی د غوجلو ترمیم وسي، د دوی هغه ځای مثال مراقبت ټولو په نظر کې نیول شوي دي هغه ترمیم ورته شوی دی. همدارنګه دوی ټوله ځایونه د ورته د واپس شوي دي د مالدارۍ د کرنې د ریاست د خوا څخه. بل که وګورو موږ عصري او عنعنوي وختونه درلودل، مثال په مخکې موږ په هغه دور کې چې عصري شکل ته نه و راغلي نو موږ کوشش کړی دی چې مالداري عصري سیستم ته راواړو. څنګه چې هغه مخکې د پروسس وسایل یوازې غړکه و چې جوړېدل به شیدې به پکښې کې مثال کوچي ځینې لاس سره تلله. اوس الحمدلله موږ داسې وسایل ورته جوړ کړي چې وخت په وخت سره دوی د هر شي څخه استفاده کولی شي. بلکل مبین صاحب په مالدارۍ کې ډېر تم پاتې سواست، زه د کرنې برخې ته هم راځم. ته هلته په مالدارۍ کې د نسلونو د اصلاح یا مثلا د مصنوعي هلکا خبره وکړه، که کرنې ته راسو د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې هم هڅې روانې دي که روانې دي هغه څه ډول؟ د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې الحمدلله موږ ښه لاسته راوړنې لرو. د دې ځای څخه موږ ویرایټانې تولیدوو، همدارنګه نور ولایتو ته ځي. موږ تحقیقاتي فارم لرو چې په دې تحقیقاتي فارم کې په دې څو میاشتو په جریان کې لا پرمختګونه راغلي دي چې پر دې باندې د رئیس صاحب همدارنګه زموږ د نورو همکارانو پوره کوشش دی تر څو پورې چې دغه تحقیقاتي فارم لا قوي کړي او خلکو ته داسې نسل داسې ویرایټي تولید کړي تر څو پورې چې دغه اقتصاد قوي سي، نه داسې متضرر سي چې دوی د خپل تولید څخه ناراضه سي، خپل د تخم څخه ناراضه سي چې داسې تخم وکړي. دا بزګر چې دی خواره طبقه ده نو موږ اکثره وخت هر وخت د دوی لاسنیوی کړی دی. موږ ریاست د دوی پر مخ خلاص دی، موږ دوی ته مشورې ورته ورکوو تر څو پورې چې د دوی ته محیط ورته ورښیو، چاپیریال د چاپیریال مطابق سره موږ دوی ته کرنه ورښیو چې هغه شی چې اساس په چاپیریال کې اساس په محیط کې اساس په ولسوالۍ کې دغه شی وده کوي دا شی باید وکړل سي، دغه ویرایټي هلته ویسي د ویرایټیانو انتقال په دې برخه کې موږ بالکل مشخصا مبین صاحب ویلی سي چې په هلمند کې د غلجاتو برخه څه ډول ده؟ موږ په هلمند کې څه ډول غلجات لرو یا کرل کېږي؟ موږ په هلمند کې لکه څنګه چې پوهیږو هلمند ولایت د ټول افغانستان لسمه برخه تشکیلوي. نو څنګه چې لسمه برخه تشکیلوي نو په افغانستان زیات ولایتونو ته د دغه هلمند ولایت څخه لکه چې زموږ ښه غلجات چې دي هغه غنم دي، جوار دي، وربشي دي، تور ماش دي، همدارنګه دا ټول شیان هغه پلی دي، دا هغه شیان دي چې زموږ د خلکو د ضرورت سربیره د نورو ولایتونو حتی د نورو هیوادونو ضرورتونه هم راټولوي. په دې برخه کې که چیرې ووایو زموږ
کسانو هغه چې په سکتور کې کار کوي زیات کوښښونه کړي دي، ورته دغه ژرندې برابرې کړي دي، همدارنګه میلونه ورته جوړ کړي دي. په دې برخه کې دا خبره زیاته کومه چې زموږ خپل هر دغه ته چې ورسو خپل الګو لري، خپل ټاپه لري، نو دغه په تایید سره دلته اوړه کوي، بیا د دې ځای کې څخه انتقالیږي نورو ولایتونو ته، چې دا یو ډېر ښه فرصت مو د نورو ولایتونو لپاره. ورشتیا هم په کرنه کې نور هم تم کېږو. موبین صاحب باغداري هلمند کې په کم کټګوري کې ده؟ مثلا که باغداري لرو څه ډول باغداري؟ آیا عصري باغداري ده؟ پخوانۍ باغداري ده؟ په باغداري کې څه شی لرو؟ میوجات څه شی دي هغه د باغداري سکتور کې؟ باغداري څنګه چې دا د کرنې د ملاتړ دی، باغداري هم لکه څنګه چې مالداري کرنه دا دواړه موږ پر دغه باندې نظارت ولاړ دی. نو د باغداري دپاره موږ هم زیات کومکونه کړي دي، لا یې هم په پلان کې لرو، او موږ یو اتحادیه لرو د خصوصي سکتورونو سره، موږ اتحادیه لرو. د دې اتحادیې په واسطه سره موږ اصلاح سوي نیالګي راوړو، د میوه لرونکي نیالګي راوړو، تر څو پورې د مؤسساتو په همکارۍ سره چې دا بیا موږ اتحادیې ته ورکوو. د اتحادیې د لارې څخه موږ په میلیونونو نیالګي، یعنې په زرهاوو نه په میلیونونو نیالګي موږ راوړو د یو معین مدرکه څخه، دا بزګران ته په واک کې ورکوو تر څو پورې چې هغه اصلاح سوي، هغه سرټیفیکیټ لرونکي، موږ ته د دغه مځکې د دې خاورې سره توافق ولري. بغیر د توافق څخه موږ نشو کولی چې یو شی وکړو. او بله خبره دا ده چې موږ د دې په برخه کې باغداري په برخه کې تقریبا د یو نمونې په ډول سره موږ 10 جریبه د خورما باغونه هم کرلي دي په باغداري کې، چې الحمدلله ښه نتیجه یې ورته ورکړې ده، چې دا به د کرنې ریاست همدارنګه د دغه دپاره د هلمند د وګړو دپاره ډېر څه کړي. او رښتیا هم که باغداري کې نور هم تم سو، پیستا په هلمند کې تازه دود سوې میوه ده، ترڅنګ یې ځینې نور داسې میوجات دي لکه تا چې یادونه وکړه خرما ده. د نوو میوجاتو یا د نوې باغداري لپاره زمینه برابره ده؟ کارپوهان څه وایي په دې باره؟ موږ د مسلکي کارمندانو سره په همغږۍ باندې، د هغو سره په تفاهم باندې موږ زیات کار کړی دی، تر څو پورې چې داسې اصلاح سوي تخمونه، مثال ګرنګیش دي، شفتالو دي، مروجې میوې چې درته وایم چې انګور دي، همدارنګه پیسته ته مخکې یادونه وکړه، پیسته ده، دا دلته ښه نتیجه ورکوي چې بزګر د خیر سره موږ په دې برخه کې مسلکي روزنه ورته ورکو، لا به هم نور کوي سي څنګه چې د دې پیل دی شروع یې ده. نو په دې خاطر باندې موږ د دوی لاسنیوی زیات کو، همدارنګه پر مؤسساتو باندې غږ کو، تر څو پورې چې په دغه برخه کې لازم موږ لاسنیوی وکړي، تر څو پورې موږ د دې طریقه څخه د بزګرو لاسنیوی. موبین صاحب یوې لنډې دمې ته ځو بیرته راګرځو. لیدونکو اورېدونکو تاسې ځانګړې مرکه خپرونه له هلمند ټلویزیونه وینئ او له هلمند راډیو اورئ. موږ سره په نننۍ ځانګړې مرکه خپرونه کې د کرنې ریاست د پلان او همغږۍ مدیر ښاغلی شفیق الله موبین صاحب دی. موږ ځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته بیرته راګرځو. له موږ سره اوسئ. لیدونکو اورېدونکو بیا هم ستړي مه سئ. لنډه دمه وه خپرونه ځانګړې مرکه ده او تاسې له هلمند راډیو او هلمند ټلویزیون څخه وینئ او اورئ. موبین صاحب بیا هم ستاسو برخې ته راځم. که چیرې د کرنې ریاست یو هغه پلان چې تاسې د باغدارۍ لپاره بیا هم په راتلونکي لرئ، هغه به څه وي که په لنډو ټکو کې راته وایاست؟ د باغدارۍ دپاره موږ پلان لرو تر څو پورې چې موږ یو داسې باغداري جوړه کړو تر څو پورې چې په عصري شکل سره وي، عنعنوي شکل سره نه وي، بلکې باغداري یو داسې کرنه ده تر څو پورې چې وخت نیسي، خو لیکن هغه میوه بیا بزګر ته د مځکې څښتن ته همدارنګه دوی ته بیا زیاته ګټه کوي. نو د باغدارۍ تر څنګ باندې موږ کولی شو چې یو داسې سیستم ورته جوړ کړو چې خپله باغداري هم ولري، خو لیکن په دغه باغدارۍ کې دوی کرنه هم وکړي، لیکن تر څو پورې چې دوی دا یو اقتصادي فکر دی، تر څو پورې چې د دوی مځکه د باغدارۍ تر حاصله پورې یو شی حاصل ورته وکړي. نو زیات وخت بزګر د دې خواهش دی کوي ویل موږ چې کله باغداري وکړو نو موږ مځکه دغسې تر کلونو پورې دغسې موږ د دې څخه
شی حاصل نسو اخیستلی او موږ یوازې د غونډه مځکه لرو چې په باغدارۍ باندې موږ به ورته ویل چې باغداري دومره مهمه ده نو دوی ته موږ لارښوونې کړي دي د دوی موږ حمایت کوو تر څو پورې چې داسې باغداري ورته جوړه کړو تر څو پورې چې په یو وخت کې 2 کښته مبین صاحب راځم یوې بلې پوښتنې ته چې شاید د ډېرو اورېدونکو او لیدونکو په ذهن کې وي کله چې د کوکنارو نوم اخیستل کېده د هلمند نوم به ورسره تړلی و اوس کروندګر په هغو ځمکو چې مخکې کوکنار کرل څه کوي بدیل یې څه شی دی بدیل یې ډېر پر ځای پوښتنه دې وکړله چې دې ته پوښتنې ته کېدای سي ډېر هیوادوال ډېر بزګر متوجه سي موږ د دې دپاره ښه بدیلونه ټاکلي دي موږ د کرنې ریاست دې دپاره ښه بدیلونه ټاکلي دي چې ښه مثال یې په اوسني وخت کې د انجي مروج کېدل دي همدارنګه باغداري ده زیره ده ماش دی سویابین دی دا هغه څه دي چې دا ټول نوي دي خو لیکن ارزښت یې زیات دی قیمت یې لوړ دی نو دغه شیان د هلمند دپاره د هلمند د وګړو دپاره د کوکنارو ښه بدیل کېدی سي د بدیل په برخه کې همدومره شان کفایت کوي لکه څنګه چې موږ پوهیږو انجه هغه شی دی چې طبي اړخ وڅېړو یوازینی شی چې مثال دا د معدې دواګانې چې ځینې جوړېږي تاسو معلومات لرئ چې دا ټول د دغې څخه جوړېږي همدارنګه هغه شی چې تر وخت تېرېدل پکښې کې راځي د دوی په واسطه سره دا وخت ټاکل پکښې کې کېږي همدارنګه په ټولو دواګانو کې د دې استعمال زیات دی همدارنګه نړیوال دې ته عواجه دي تر څو پورې چې دغه شی د کرکیلې کښت ترلاسه کړي خو لیکن موږ دلته ولیدله موږ د خلکو سره په اشخاص په واسطه سره موږ همکاري ورسره وکړه د دهقانانو سره الحمدلله دې ښه نتیجه ورته ورکړله چې تقریبا د دې د کرنې وخت چې دی دا چې کله وکړه سي تر 28 کالو پورې دا دوام کوي د دې کښت یعنې یو واري چې دې وکړه تر 28 کالو پورې دوام کوي بله خبره دا ده چې دا انبار و دې شي ته ضرورت نه لري ډېرو اوبو ته ضرورت نه لري د دې نیش لکه څنګه چې هغه نیش وکېږي دم دغسې نیشېږي چې او شرای راټولېږي د پنې اشخاص بلکل پوښتنه دا ده دغه نوي شیان چې تا یاد کړه چې دا به د کوکنارو ځای ونیسي په دې برخه کې مسلکي کسان روزل سوي یا یې روزئ په دې برخه کې موږ د انجي په برخه کې پلان لرو چې ویې روزي خو لیکن اوس موږ د بزګرانو ته څنګه چې زموږ د پنې اشخاص شته د هغو سره په همکارۍ سره موږ وخت په وخت سره هغه چا چې کرلي د هغو سره اوس هم په اړیکو کې ارتباطاتو کې تر څو پورې چې دغه د دوی انجه ښه حاصل وکړي په راتلونکي کلونو کې نور بزګر هم دغه مروج کې ویې کړي د دې دپاره به دوی لا نور حاصلات به زیات سي همدارنګه باغداري لکه څنګه چې مخکې مو بحث پر وکړئ دم د کوکنارو ښه بدیل دی یعنې که چیرې موږ ښه باغداري ولرو یعنې د هغه کولی سو چې خپل فامیل خپل ټولنه خپل هغه وګړي د دې څخه حمایت کړو هم دې څخه بلکل مبین صاحب یوه بله پوښتنې ته راځم چې خورا دا هم مهمه ده او د خلکو په ذهن کې ده د غصب د خلاصون یا د ځمکو د غصب د خلاصون کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي آیا بریالی دی چې خپل کار وکړي ډېره پر ځای پوښتنه ده لکه څنګه چې زموږ اراضي زیاته ده نو طبعا به نو غصب ډېر څه غصب به زیات پکښې کېږي خو لیکن الحمدلله په اوسني وخت کې موږ زیات توانېدلي چې د دې مخه ونیسو ځکه چې زموږ د کرنې د ریاست زیاته توجه پر همدغه باندې ده تر څو پورې چې دغه د غصب مخنیوی په صحیح ډول یعنې مشخصا ویلی سي چې د غصب کمیسیون په هلمند کې څومره جریفه ځمکه له غصب خلاصه کړې ژغورلې که چیرې وګورو د امارتي ځمکو د غصب مخنیوی تر دې مهاله پورې چې سوی دی تشخیص یې سوی دی دا مځکه تثبیت سوي 53,60,638 جریفه ځمکه دا بررسي سوې ده یعنې د دوایاتي سوې ده دا کاته سوې ده خو لیکن په دې کې 1,40,941 جریفه ځمکه دا چې د امارتي تثبیت سوې ده یعنې دا امارتي تثبیت سوې ده خو استرداد سوې ځمکه 1843 جریفه ځمکه استرداد سوې ده چې موږ د هغې مځکه چې امارتي تثبیت سوې ده د هغو کوښښ کوو تر څو پورې چې هغه د غاصبینو څخه لا نور هم وژغورو ترلاسه بلکل اوس یوه بله پوښتنه په دې ولایت کې د مالدارۍ لپاره کم فرصتونه نور هم شته یعنې تا خو مخکې ځینې هغه فرصتونه یاد کړل چې په دې ولایت کې شته یا
خلک یې کولی سي یا د لا ښه مالدارۍ لپاره تر څو د نور ولایتونو خلک په هلمند کې د مالدارۍ په برخه کې یا د مالدارۍ په سکتور کې پانګونه وکړي؟ د مالدارۍ په برخه کې که چیرې موږ وګورو هلمند ولایت غټه اراضي لري، زیاته اراضي لري، ښه هوا لري، همدارنګه د هوا ترڅنګ مځکه لري، څړځایونه لري، اوبه لري. دا هغه شی دي، دا هغه 4 فکټورونه دي چې مالداري پکښې کې زیاته وده کولی شي. د دوی د څړځایو دپاره موږ کانالونه ورته کیندلي دي، همدارنګه اوبه مو ورته برابرې کړي دي تر څو پورې چې په هغو ځایو کې چې اوبه دوی شتون نه لري هلته مو چک ډیمونه ورته جوړ کړي تر څو پورې چې مالداران د دغه چک ډیمونو څخه اسوده سي. دوی خپل د دې په برخه کې موږ دغه همکاري ورسره کړي دي. نو په دې خاطر باندې ویلی سم چې موږ دغه فرصتونه ورته په واک کې ورکړي دي. لا هم بلکل مبین صاحب، وروستۍ اندېښنه هغه ده چې زما د کروندګرو او ټولو سره شاید وي، موږ او تاسې په پراخه اندازه هلمند کې سبزیجات لرو. د سبزیجاتو د ساتنې لپاره شنې خونې سته؟ که سته په کومه کچه او که نسته پلان څه دی؟ که چیرې وګورو همت صاحب، یو شنه خونه ده، بله سړه خونه. موږ شنې خونې زیاتې لرو تر څو پورې چې دا یو ډول د عنعنوي ډول څخه عصري ډول څخه راتګ دی. یعنې په کوم وخت کې چې موږ سبزیجات نه درلودله نورو هیوادونو ته په تمه وو تر څو پورې چې د هغه څخه راسي موږ د شنو خونو په واسطه سره وکولی سوله چې یو اندازه سبزیجات ترلاسه په هر موسم په هر موسم کې ځکه چې شنه خونه دغه دپاره جوړه ده. ولې لیکن د یوه ستونزه او اندېښنه چې د کرنې د ریاست همدارنګه د ټولو بزګرانو او کروندګرو سره شته هغه د سړې خونې نه موجودي ده. دا ډېره پر ځای پوښتنه ده او د دې دپاره موږ ډېر څه کړي دي. موږ د کرنې ریاست د سړې خونې د جوړولو دپاره 2 ځایونه په پلان کې نیولي دي تر څو پورې چې ښه مروج، ښه خوندور ځایونه دي تر څو پورې چې د هغې سړې خونې دپاره هغه ذخیرې او دا ټول شیان پکښې کې ورته ځانګړي کړي مو دي. خو لیکن چې موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې دا د دې دپاره بودیجه ترلاسه کړو، تر اوسه پورې نه یو توانېدلي، خو انشاءالله په آینده کې به دا کوښښ کوو چې لا وتوانېږو. موږ د وزارت زراعت سره دا پلان شریک کړی دی چې موږ ته سړې خونې په واک کې راته راکړي او همدارنګه د وزارت اقتصاد سره مو دا پلان شریک کړی دی د اقتصاد د ریاست د طریقه څخه. همدارنګه د هلمند ولایت سره مو دا پلان شریک کړی دی. د همکارو مؤسساتو چې څه دلته د کرنې ریاست سره کار کوي موږ ټولو سره دا پلان شریک کړی دی تر څو پورې دغه کار موږ ته وکړي. دا یو ډېر غټ کار دی د بزګرانو دپاره. که چیرې دا کار وسي څه اقتصادي ګټې به ولري د بزګرو دپاره. یو اقتصادي ګټه یې دا ده که چیرې د سړې خونې جوړې سي نو د دوی هغه سبزیجات لکه بینډۍ، رومۍ، بادرنګ، همدارنګه نور سبزیجات دا به په ارزانه ډول سره دوی د لاسه نه ورکوي. که چیرې وګورو اوس د بینډیو قیمت د چارک 60 افغانۍ دی، 10 افغانۍ چارک. ولې لیکن که په ژمي کې وګورو یو چارک بینډۍ په 1.5 افغانۍ 200 افغانۍ، ډېر واټن او ډېره فاصله لري. نو دا چې واټن لري که چیرې موږ په دغه وخت کې خپل سبزیجات په سړو خونو کې ذخیره کړو، حالت یې وساتو، را روان ژمي ته دغه تعادل ساتي. کله چې تعادل برقرار وساتل سو نو دلته د بزګرو پوره لاسنیوی سوی دی. نو زموږ د دغه میډیا څخه بیا هغه څوک چې زموږ غږ اوري پر هغو باندې بیا هم غږ کوو چې د کرنې د ریاست سره همدارنګه د هلمند ولایت د بزګرو سره د کروندګرو سره که څوک همکاري کوي په دغه برخه کې دي. ډېره زیاته مننه مبین صاحب دا چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی. ستاسو کور ودان چې د هلمند د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست اړوند دي څو جالب معلومات له موږ سره شریک کړل. نو بیا هم مننه کور ودان چې موږ ته وخت راکړ تر څو په دغه خپرونه کې له موږ سره ویل. الله مو کامیابه که خیر وسي. ستاسو څخه هم ځانګړې مننه چې پر موږ باندې پوښتنه وکړله. هر وخت ډېره مننه. کور ودان درنو لیدونکو اورېدونکو، کور ودان چې تر اوسه مو زموږ د خپرونه کتل او اورېده. تر یو بلې داسې خپرونې چې زه نعمت الله همت مو خدمت کې حاضرېږم. تاسې پر ستر څښتن ته لاس ورم. ښه وخت ښه چارې د الله په امان.